هرپس زوستر چې دا د یو پوستکي وایرسي ناروغي ده چې د پوستکي د درد او سوزش سبب کیږي، د هغې درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. د هرپس زوستر د درملنې لپاره یوه نقطه چې کومه ده هغه د غټ کولمو 11مه نقطه ده، کومه چې د دې ځانګړې د پوستکي د دې قات په اخرني بهرني پای کې چې دی ځای لري. بله نقطه د غټو کولمو 4مه نقطه ده، کومه چې د هم متاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې په دې مسکولوس ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري. توري 10مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا د دې پورتنۍ څنډې څخه 2 کان پورته او د دې ورون په ورني برخه کې چې دی ځای لري 14 نقطه. بله نقطه د هرپس زوستر د درملنې لپاره د میتیازلو کڅوړې 40مه نقطه ده، کومه چې د زنګون د بانک په شاتني قات په منځني برخه کې چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په